خدا تپوس ته ولې کې بچې؟ داجی زه تاسو سره بحث کول نه غواړم. مهرباني وکړئ ما ته صرف په ها او نه کې جواب راکړئ. که زه سبا چاته قسم وخورم نو دا ویلی شم چې دا مال د حلالو دی. لوی شوې خو پوه نه شوې. هماغه ساده او قمقل بچې دا خبرې پرېږده. خبره د پیداګیر ده. خبره د پیداګیر نه ده داجي، خبره د ضمیر ده او زه خپل ضمیر ته تسلي ورکول غواړم. ما درته یو ځل وي چې دا سوچونه پرېږده، د خپلې کارخانې فکر شروع کړه. د شمشاد خبره رښتیا وه. شکیله ته داسې ولې پریشان یې؟ څه خبره ده؟ ما مې د پلار د یو خبرې تپوس کړو خو هغه زما هېڅ تسلي ونه کړه. که د پیسو خبره وي نو زه به داجي نه غواړم. څومره حساب دې پکار دی؟ ما ته حساب نه جواب پکار دی. او بیا به زه ستا پلار نه پیسې غواړم. ولې زما پلار ستا هېڅ نه لګي؟ او بیا زما ضمیر به دا څنګه ومني چې زه د سخر ته د پیسو دپاره لاس ونیسم؟ ته نه، زه به دې غواړم. زما ستا ژوند پکار دی، ستا عزت پکار دی. زما عزت؟ ستا عزت زما عزت دی. آخر دا موږ یې چا له ګټو؟ پیسې ډېرې دي بچې. داسې به وکړې چې دا چک به یوسې او شکیل ته به ووایې چې پیسې پکې د خپلې مرضۍ مطابق ډکې کړي. وای دا څه کوې؟ بیګم ته ولې غم کې؟ په بل بینک کې مې پیسې نور هم ډېرې دي. راشه بچې راشه. بابا ته سم راښې.